رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله ډېر لوی شان ورکړی دی او لوی شان ادا ده چې د حضور پاک بیبیانې هغې ته امهات المؤمنین وایي. قرآن کې الله فرمایي چې ازواجه امهاتهم. د دې یو ټکي خبره درته کوم. د رسول الله مبارک بیبیانې د امت میندې دي او د امت میندې ولې دي؟ دا نه چې امت د دوی نه پیدا دی، داسې نه ده. مور بنده قدر کوي، احترام کوي، دارنګې به د پیغمبر د بیبیانو قدر کوي، احترام به کوي. د مور خلق عزت کوي، د دې به عزت کوي. د مور په سر خلق د حیالو پټا چي دا اسم پاک دامن او حیانا کی دي چې وس کېږي خېګړه وکي. د مور خلق کل نظر باندې نظر کوي، په بد نظر وته نه ګوري، دې ته په ښه نظر ګوري. دا صحابه ته الله پاک اعلان وکړ ځکه چې دا بیبیان د صحابه په زمانه کې وي او د صحابو نه پس د تابعینو دور کې موجوده وي. دا مطلب لري چې دا د مسلمانانو یقیني مور ده. یقیني مور ته خو قتل جیز دی، دوی ته قتل منع دی. اللہ قرآن شریف کے بلدے فرمائی یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اخپلو بیبیانو تا دیوایا گور دا بیبیانو ذکر راغے، اولونو تاوایا و دا مسلمانانو خزو تاوایا کہ دی پردے کئی. او پرده داسې نه د جلابیبهن یدنین پزان پړونه کوي، بورقې پسرای. نو مور خو د دوی نه بورقه نه پسرای، مور خو د دوی په مخ کې پړونه نه پسرای. نو حقیقي مور نه ده. که حقیقي مور وي نو بیا به ورته دا جلباب او د پړونې ذکر نه کېده چې پړونې پسروا د امت په مخ کې. حقیقي مور نه ده. که حقیقي مور وي د دې لونو سره به بیا نکاح ولی جیز وا. د مور لور سره خو څوک نکاح نه کوي، د بیبي خدیجې لونو سره خو صحابه نکاح کړی ده. نو د مسلمانانو میندې دي، داسې میندې نه لکه زمونږ چې خپلې میندې دي. د عزت توجه نه الله فرمایي ولا تنکحوا من بعده ازواجه ابدا، چې د پیغمبر نه پس به د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نه کوي. یو انسان چې وفات شي نو د هغې ښځه خو د عدت نه پس بل چا سره نکاح کولی شي، لیکن د پیغمبر د بیبیانې د عزت په توګه او د احترام او د توقیر په بنیاد دا میندې دي. عزت به کې په نکاح کې به هم نه داخله، په دې نکاح ممنوع ده. په دې ټولو بیبیانو کې د ټولو نه لومبۍ بیبي حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا دا په مکه مکرمه کې اوسېده او د ډېر مالدار کورنۍ سره تعلق. د پلار نوم خویلد و، د نیکه نوم اسد و، خدیجه بنت خویلد ابن اسد. او پلار ډېر مالدار انسانو، تاجر و پلار تجارت به کو، ډېر مالدار و. تاریخ کې وګورئ دا چې ماشوم هم لویه شوې ده نو ډېر په نعمتونو کې لویه شوې ده، مالدار کورنۍ کې لویه شوې ده. او پلار به ډېر عزت کو، احترام به کو. د دې ځکه دا لا ماشوم و چې دې کې هوښیارتوب پروت و. هغه وخت کې چې کوم سبق و خلکو به خط زده کو، خط و کتابت به زده کو، هغه ورته زده و. ماشوم او دې زده کړی پورا خط و کتابت چې زده کوي څوک، دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا د داسې کورنۍ سره و چې کورنۍ سے شال بشال خلک نو په خط و کتابت دا پوهېده، په حساب کتاب پوهېده، په لیکلو باندې دا پوهېده. د لا ماشوم و چې دا څیزونه زده کړي و.
او د پلار او د مور ته ډیره زیاته ګرانه وو، ډیره په نیازبینتوب د مور او پلار سره د خپل ژوند تیر کړی. او بیا چې کله پلار وفات شو نو د پلار تجارت کې لوی حصہ دې سنبال کړه، غټ تجارت پې کو. د حضور پاک نمخ کې دا واده شوی دا، او چې پچا باندې واده وا ابو حاله به وته وي، داغه نه دو بچی پیدا شوی، یو ته به حاله وي بل ته هند. دا دواړه خدای پاک روس مسلمانان کړي دي. نور بچی مو نور واړه مو خو هغه د جاهلیت په زمانه کې مړ دي، خو بهر کې مالدار دومره و تاسو اندازه ولګوي چې د ټولي مکې د تجارت قافله بچتتلا، نو د ټولي مکې د خلکو چې بس څومره سامان او د هغې په نیمه برابر بره دیو، دومره مالداره ښځه او سخي ښځه مو. تاریخ کې راځي چې خپل چې څومره رشتہ داران و هغې سره به امداد کو، او چې په مکه کې به کوم غریبانان او کونډې او مسکینان به نو دې به هغې سره باقاعده امداد کو، په خپلو بچو به یې لګاو، په غریبانانو به یې لګاو، مال به خلکو له ورکو په تجارت باندې چې زما دا مال یو څه ځکه خاوند یې مړ شوی و. هوښیاره ښځه، خشته ښځه مو او هوښیاره ښځه مو. د حضور پاک مبارک د صداقت او د امانت خو په مکه کې چرچا شوه چې صادق او امین دی. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چوي چې مکه کې محمد خو ته پیژنې، خو مشهور انسان ولکو صلی الله علیه وسلم، هوښیارم دی، قابلم دی، او ډېر رښتونیم دی او امانتګرم دی. نو چې د مال نورو خلکو له ورکې دله ورکه چې دی په تجارت دله یوسي، دی به د نذوانې به نه کوي، دی به دله ښه ګټه وکړي. نو حضور پاک سره خبره وکړه او نبی علیہ السلام د خپل تر هغه وخت کې ابو طالب جم دیو هغه سره مشوره وکړه، هغه بالکل لاړ شه، ځکه د مکې د خلکو ټوله سیستم په تجارت باندې چلېده. مکه کې خو فصل نه کېده، زرغونتیا پکې نه کېده. نو هغه خلکو ته به خلکو په درون نظر کتل چې چا به مضبوط تاجر او سوداګر به. نو خدیجه سره خبره وشوه چې څومره ګټه وشي نو نیمه ګټه به مال به د خدیجې وي، او چې څومره ګټه وشو نیمه به د حضور پاکي، نیمه به د خدیجې وي. حضرت خدیجه ورسره خپل غلام میسره ورته وي، هغې ورسره ولېږه او شام ته لاړه. هغه قصه تاسو ته ما یو څو جمعې مخکې کړې ده. د شام نه چې کله واپس رالل دې میسره حضرت خدیجه ته ټول الوي وي داسې انسان دی چې دا خو بل شان سړی وخته، وی څنګه سړی وخته، وی یو خدا دی چې ګټه یې د لسمه ډېره وکړه، دومره ګټه یې وله وکړه چې دومره ګټه د دې مال چاته نه وکړه. دویم دا دی چې ما هلته وکت رښتونی انسان دی، چېرته په تجارت کې دروغ نه دی ویلې، پوره رښتیا به یې وی. او بل دا دی چې ستا مال یې ډېر محفوظ امانت سره یوړو، امانت سره یې راوړو، بې ځایه خرچې هم نه دي کړي. او بل دا و چې هلته شام کې او د شام په لاره د پخوانو کتابونو چې کوم مولیانو هغې خو د متعلق بل څه وی چې دا خو هغه هلک دی چې چا نه به الله د آخرې زمانې پیغمبر جوړوي. دکې خو څه ډېرې نښې پیدا شوې، یو راهب دوي بل دوي بل دوي د حضور پاک متعلق چې څومره پیشنګویی په شام کې عیسایان ډېر زیات وو، هغې چې څه ولیدل هغه ټول د میسره د حضرت خدیجې ته بیان کړ. او راشه که نه یا ناشنا راته ښیمه ورېږه چې دې په لاره راځي او ستا د دروازې مخې ته نو زه به یې تا ته وښیمه. نو حضور پاک یو ځل راته دا میسره خدیجې ته وي راشه نه کې بره وخیجه بالخانې ته وخته وي ګوره ورته هغه دی را روان دی، وایي په ټوله دنیا انور دی او د هغه د پاسه وریځ دی او سوری پرې کړی دی. ګوره دا یو نښه یې ورته چې څه د رسول الله مبارک نښې وي ټولې ورته وښولې. او په لاره چې بنده چا سره دی یو بل ته خبرې هم کوي، یو بل ته خپل حالات هم بیانوي. کوم کاڼي بوټي باندې چې به رسول الله مبارک په لاره تېرېده هغه کاڼي بوټي به ټیټېدل.
بس د حضرت خدیجه په زړه کې الله پاک د حضور پاک سره محبت او مینه پیدا چې ما تام د خاوند ضرورت ته دیم الګ دې به مواده کوي دغه وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا 25 کال نو د تم د واده ضرورت ته خامخا بکای ما تم د یو مرګري ضرورت ته د خاوند د جت منشته دی وخت خدیجه رسول وختو کال وا خو یره دا چې زما د مال دې دا سنبالول غواړي دا تجارت ته دا کول غواړي دا سه امانتګر انسان بل چاته ملایوي دا خوري ربین الک دیو کله اخر زمانه د پیغمبره نه خپکی وي دا خدما د پاره بغټه خوش قسمتي کې د سره د نکاح دا اقته دا غلام په خبرو د حضرت خدیجه په زړه کې د حضور پاک مینا پیدا شوړه کې زه پیدا شو او دې پس فاحشو چې د سره اوس نکاح کم داغي او بل وینځوا داغي نوم نفیساو داغي نفیسا په ذریعہ باندې ځکه سلو ته خلق په خپل خبره نشي کولی ویندو ته خلق کوي حضور پاک ته د نکاح پیغام لري چې کته خدیجه سره واده کې او نکاح کې نو غستا واده ته تیار ده رسول الله مبارک کسي وګدي دي مختصر ده ته حضور پاک د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه خدیجه خو مشوره خدا وا معلومه خدا وا پاک دامن بیبي وا ما شومواله ډېر پاک تیر شوی صفا سوترا د رسول الله مبارک کې څومره بیبيان دي یولس بیبیانه وې د حضور پاک چې کمه اصلي وې هورې کې وتوي د وینځو نه بغیر دوه د پیغمبر مبارک په جون کې وفات شوی وې نه وسره موجود وې او سی وینځي وې شرطا تاسو په دې خبره پوهیږئ د بیرته اشاره سره وې دا بیبیانه د پیغمبر مبارک نه مخ کې هم دا بیبیانه د رسول الله مبارک نه مخ کې د ماشوموالی نه واخلا تر مرګ پورې د هر قسم غلطونه او د هر قسم بدګمانون او د غلطونه پاکه پاتې شوی حتی کې بعض وخت کې سړی په خوب کې څه غلط غوندې خوب وویني پکې غټه بیا ودسي پراشي احتلام چې وته بعض خدم داسې خوبونه نه ولی شیطان دی بعض خدای ټوله خدای نه سړی زیات اینی او خدای کم اینی خو بعض خدم د شپې شیطان راشي او دوکې کې پاغه خدای نه ګناګاریږي دا خدای الله تر طرف نه الله سړی مکلفي کې بیدار په خوب کې خو سړی خپل اختیار نه نو بعض وخت کې خدام په خوب کې به ودس شي لیکن چې څومره بیبیان د حضور پاک اغه الله د نبی علیہ السلام نه مخ کې کوي د بل چا په نکاح کې مې نو الله د شیطان د اثر ناغي محفوظ ساتي دا خدای ته پته و چې دا بده د رسول الله مبارک نکاح له چر د تاریخ کې په جاهلیت کې کافرون نه ثابته کړي چې د په تاریخ کې په جاهلیت کې د پیغمبر دشمنانو نه ثابته کړي چې دی بیبي ماضی او د دې تیر حالت خرابو خپل حالت پاک حالت درون حالت د عزت جون څوک نشي ثابتولې چې دی یوي بیبي بل چا سره تعلقات او یارانه وا عیاذن بالله بل چا سره خوخي پاتې شوی دا بل چا سره غلط حرکات تیر شوی دي بل چاته غلط نظر کړی دي دا په تاریخ کې دشمن هم نشي ثابتول عائشہ بیبي باندې یو خبر راغلی و قران داغه صفای هغه چې چا کړی و هغه مې انکار وکوي او ما دنه خیر قصه برته چې د بل جو موقع ان شاء الله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ما شوموالی نه پاک دامنه او خيارا پویدون کې په خطو کتابت پویدون کې او عربو کې خو پاکه خزه کمې وي پاکوا چې ابو طالب ته پته ولګي دا ور ور بالکل تا غونډه لکلم دغه څه خزه پاکه حضور پاکم پاک دامنم تم پاک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قران وایي پاک انسان له پاکه خزه پکاره پاکه خزه له پاکه لک پکاره الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات غندا خزه په غندا ولا کانو پسې ګرځي غندا لکان په غندا خزو پسې ګرځي د پاکو پاک خوخي
بچے تم پاک دامن ہے زمار واری جنیم خدیجم پاک دامن دا زما خو خدیجستا نکاح وسره تلل تل پکیو شو دا هغه زمانه کې دا عربو کوم رواج دار چا خپل رواج دا د پیغمبر علی السلام د پیغمبرانه مخکې خبره د عمر اله 25 سال دی 15 سال د پیغمبرانه مخکې خبره تلل تل پکیو شو د نکاح وخت مقرر شو نکاح ابو طالب پڑھاو دا د ابراهیم علی السلام آثار پاتیو ډېر خبره بدوی د ابراهیم علی السلام په دین او په مذهب کوله نکاح شو او په نکاح کې ولا دو قول دی ابن سعد یو لوی مورخ د تاریخ دان هغه 1500 درهم مقرر مہر 500 درهم ابن سعد وی او ابن شهاب په خپل تاریخ کې سیرت کې لیکلي سیرت ابن هشام کې چې شلو خانه ولا په مہر کې وایي لوی خود سره چې بنده نکاح کوي نو مہر مضبوط ورکړي او د غټو خزو او د پاکو خزو نخم داده چې خمهر به ورکړي اپ بیکار مہر نه راځي کېږي چې بیکار لټاله متړې نو دی لکه د 100 روپے په مہر کې ورواچول پروا نشته شلو خان ډیر شیو ډیر وې شیو لکه دې زمانہ کې شل موټرې چالو لګي اوس مو قیمتي شی دی یا 1500 درهم دام سره کوټه شی نه دی لوی شی دی نکاح تړل د نکاح نه پس بیا رخصتي وشو او د دواړو یو بل سره خشته خپل جون تیرې ده او بیا چې واده شو د واده نه پد حضرت خدیجه وی ما ته پرورو پته لګېدله ما ته د نخو نه پته لګېدله چې دنه به خدای پاک د آخر زمانه پیغمبر جوړ نجومیانو دا خبره خورې کړې وې کاهنانو خورې کړې وې او چې کم د پخوانو کتابونو پوی خلق واغی دا خبره خورې کړې وې او وې به چې دا لکه دې کې دا صفاتونه شتا نو حضرت خدیجه خاصه پخو ولې په ټول قومونو کې د رسول الله مبارک د قوم نه بهترین قوم نه لري د قومیت په بنیاد رسول الله مبارک فرمایي الله دا قومونه چانه کړل زما خاندان پکې راوست بنو هاشم او په بنو هاشم کې بیا چانو کو نو دې پکې راوست وی دا آدم علیہ السلام نونی سما پورے په بهترین نسب او بهترین خاندان کې خدای دې پیدا کړ موسم لوی خاندان عزتمن خاندان د بیت الله د زمزم د وبو خدمت د دې پغا د حاجیانو خدمت د دې د خاندان پغاړو د ډېر لوی قربانی ده د ډېر لوی عزت ته حضور پاک د نبوت نمخ کې به خوبونه دیدل شپږ میاشتې به خوبونه لیدل او حدیث کې راځي د بخاری مسلم چې کم خوب به ولید هغه به داسې ښکارا واضح ولکه د سبا پشان سبا پشان پس کې یو پدې کې چې سبا راوخی د بندلو خوشاله شي چې د شکر د شپه تیر شو پیغمبر به خوشاله شو پدې یا په تعبیر کې چې سبا راوخی ار سره تخکاری نو پیغمبر مبارک ته دا خوب تعبیر معلومو د سبا روحانتیا سره سړی نظر ولګي دنیا و تخکار شي دغه رنګ د خوب د برکت نه الله پاک رسول الله مبارک ته ډیر زیات حالات را مخ کړل راخکاره به دا خوبونو خلق کور کې حبيبي ته وای کنه دا پوی ورورو او پیغمبر علیہ السلام حدیث د بخاری کې راځي ثم حبب الیه الخلا ځان لواله خو په دغه ورځو کې اله نبوت نو ملو نو د خو چې د خلکو د ظالم غار هرات او چت غار کې 1 کیلومتر تقریبا سکم بیش مزل د ډیر اوچت او بر یو غار دی او پاغه غار کې رسول الله مبارک ناستو او یو افتبه پکې کله دی راو یو افته ځان سره به سوړل بتکی کې به ځان سره او به وړي په خوا به او تبتک اوس دا زخم خلک بتک نه پیژني بتک په خوا به وو دی نه پیژني د دې کوزه پشان یو شی وو د کوزه پشان دی او بره به وګدا غړانګا وا لاندې به کوزه پشان تی او چې چپلې غوندې به بره به اوچته غړانګا وا یو طرف ته پکې لاس کې او بل طرف ته پکې لاس کې بتکې به وته خلک یو په سفر تل دا کولر مولر دا قصې پیسې خو نه وي نو هغه کې به پړې چولو نو هغه به اکثر وګي تا چولو ځان سره به ګرځاو زموږ د مشرانو وته بتک وی چا وته بتکې وي اما طالبانو تعین البتک للبازل
خلکو ټول سامان یوړی او بتکې پاتې شو هلکه وایي دا به څوک کړي او سړی و د هغه بازګل نه و طالب پکې اواز کوي تعین البتک للبازګل وایي بتک بازګل ته پاتې شو بازګل به یې دا بتکي کې به رسول الله مبارک ځان سره وبوړل ستوان زیات تر رواج د ستوانو ستوان به وټکول یا وربشي یا غنم یا هغه زمانه کې جوار وغیرہ دا به وټکول نو دا زر نه خرابېږي دا څه کېږي نه په خوا چې زمونږ د جان به حج تلل نو ځان سره به ستوان او غنزاخي به وړل اوس هم چې په سفر خلک ځي نو غنزاخي ځان سره یوسي یا ستوان ځان سره غنزاخي لا بیا هم څه موده پس خراب شي لیکن ستوان نه خرابېږي ستوان هم زمونږ دا خلک نه پیژني مونږ به د نینو نه ځان لدی بوډاګانو خو به ټول دا ستوان ځان لکول نینې به ضرورت یې کړې په بټ کې د هغې نه به ستوان جوړ کړي غریبانانو مشرانو غاښونه خو به نو که نه نو به داسې ستوان نو هغې کې به سوچا غوړي پراته په سوچا غوړو کې به ورله مګل او دا ستوان به د مشرانو خوړل سفر لاله داسې ده که نه او ستوان لاړ ختم شو حضور پاک په ډېرو سفرونو کې دا لکه دا ستوان بری سنت دي خوړل په دې عمل وکړئ اگر چې د رسول الله مبارک د زماني عادي سنت دي چې شرعي سنت نه دي لیکن بیا پیغمبر مبارک خړلې دي نو خریم ستوان څه شي بهر کې ځان سره به ستوان یوړل ستو وتوي پرود کې او دا وب به یوړل نو افتخو بنه پای او نه ستوان نو بیا ورپسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا سامان وړ 3 کیلومتره خوشا خو د غار حرا د ویخه پورې مدل دی 3 کیلومتره او سه بیا چې غر ته خېجه کنه هغه چړې بیل ده د غر د ویخه پورې او بیا چې برخ پچ خېجه اسانه خبره نه تما والده او خدای پاک دیو بس الله دې په قبر انو نازل کی ما وته د غار حرا ته بچي ما بام بوزي مې نشته وینا ما بدن سره بوزي هغه وی خبره د ماما محمد هغه گاڑی کې بوت چې هغه وی خبر ما هغه ته دلته ودرېږه میدان نشي تللی او مې د خیر دلار مانې دی نو چې دا غر هغه ویخ کې هغه نیمه ته لګو حالانکه وجود هغه وخت کې خو لګه ورناقد نقه چې ماته بچي هغه کم ځای دی مې دا خو لا تا په سیر کې پونه نه درې شي مې دا غر ویخ ته بزو نو بره بخیجو یاره وی بچی راځه تم مزوي ستړی بشوي دا خو مسائل مې بازار باندې پیښو هغه ته مې بوزا دا بوزا مبزو زو ما سراف احمد ایسه په خدای پاک دی وبخي زما خور ولا هغه خور ولا الله دې هغه په قرب باندې نازل کړي مونږ بر لاړو خو په ډېر تکلیف لاړو بل تکلیف حالانکه هغه وخت د ما صحت ډېر د 1961 خبره 91 خبره 91 بروخت یقین تاسو کې پدې تلو کې او پراتلو کې او د غر بسر کې د ما د خلینه به د حضرت خدیجه د پاره به اختیار دعاګانې وته د ما د واغه د غیله صدا هغه د پاره خو پیغمبر مبارک په خپل د جنت خوشخبری ورکړي ماړه نه بوته خو خدیجه تاسو څومره تکلیف تیر کړي دومره تکلیف د خاون سره بسوک تیر کې لکه دا تا چې کم تیر کړي په دې غر خطل او حضور پاک له برسو او رسول الله مبارک له ستوان رسول په دې غر دونه مزل کول آسان کار دی ځوانان هم نشي خطل اوس پکې لا خلکو څنګه ته پوړې جوړ کړې او لګي آسان کړې دي اوس څنګه څه کش پشي پکې کړې دي نو څنګه ته پوړې دي پکې هغه زمانہ کې دا پوړې مړ زچتلم مو پوړې مړ پکې نه پرې لوی تکلیف هغه ته باندې کې پوړې کم دی دا ستوان به حضور پاک پس خېجول او دا سيزونه به نبی عليه السلام وړل چې بیا به وخت تورز دوتې ریفي بیا به ور پس خدیجه ته خزه ذات او په غرب خطا او سامان به وړو او بکی دا څه خدمت تن سبا خزه د خاون خذل پکار دي چې د خپل خاون قدر او عزت وکړي دا موږ له مثال پروت دی دا حضرت خدیجه له چې الله لوی مرتبه ورکړي دا په دې ورکړي دا بی مریم د چا خدمت وکړه عیسی علیه السلام حضرت آسیه د چا خدمت وکړه د موسی علیه السلام حضرت حوا د چا خدمت وکړه د آدم علیه السلام او حضرت خدیجه د چا خدمت وکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای کدا څه خدمت وکړي نن سبا خزه نقید خاون خدمت
ها خدمتونه کم دي او چې څومره خاریه ته نږدې کېږي د هوټل ډوډۍ به خورې ډوډۍ موډۍ دله نه پخوي د هوټل به خورې ډبل ډوډۍ به خورې ډوډۍ کوم دی دې زمانې ښځو له ډوډۍ چل ور دي د خبره چې سپیا کې به رالي سپیا کې په تنور کې به یې دله غونډه پورې کوي ډوډۍ نه غزولی شي او نه وړاقه کېدلی شي او نه د وړو په چل پېږي اوس خو لا دا مشینونه راووته